د چرګانو کاروبار که هر څومره ستړی کوونکی دی خو ګټه یې نسبتا ښه ده. پخوا به د چرګوړو روزل او د دوی لپاره ځانګړي فارمونه یوازې په تودو سیمو کې رامنځته کېدل، خو اوس د روزګار دغه ډول د هېواد په سړو سیمو کې هم لیدل کېږي او د عاید په زړه پورې وسیله شوې ده. د شمس الله دولتزي په نامه دغه ځوان له نږدې 1 کال راهیسې د وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د چرګوړو فارم لري چې زرګونه کوچني او د هګۍ اچونې تر مودې رسېدلي چرګان پکې لیدل کېږي. شمس الله له هګیو څخه د چرګوړو د رایستلو ځانګړی ماشین هم لري چې په یو ځل نږدې 1000 هګۍ پکې ځایږي. دغه ماشین چې دی د 1000 شاوخوا کې هګۍ پکې ځایږي او دې کې 2 نسله دي چې یو لهمان او بل لګهران او دا چې دی په 21مه ورځ باندې هګۍ نه چرګوړی راوځي او دغه ماشیناري او دغه هغه چې دی دا مې د وړې صفحې نه شروع کړي دي. نو په نږدې وخت کې غواړم چې ماشیناري او شی زیات کړم چې خپل هېوادوالو ته خدمت وکړم. شمس الله دولتزی وایي دا کار تر ډېره ځکه ستونزمن دی چې پر جسمي ستړیا سربېره دقت او ځیرکتیا غواړي. دا هغه په وینا چې په دې ماشین کې د چرګې ځانګړې هګۍ ایښودل کېږي. دغه ځوان هغه چرګوړي هم راښیي چې 1 میاشت وړاندې له هګۍ راوتلي، خو لا یې هم د باران له ویرې او د تودوخې د ټیټې درجې له امله ازادې فضا ته نه پرېږدي. دا هماغه د هماغه ماشین تولید شوي چرګوړي دي چې عمر یې 1 میاشت ته رسېږي چې کله دی د هغه نه راوځي ماشین نه راوځي نو اول چې اتاق ته وړل کېږي د 32 درجې د هغه سانتیګراد هغه غواړي تودوخه غواړي. وروسته چې دا چرګوړی څومره غټېږي عمر یې غټېږي په همغه اندازه مقاومت بدن یې زیاتېږي نو درجه هم د سانتیګراد کمیږي. شمس الله دولتزی په دې فارم کې د چرګوړو په نسلونو هم راته غږیږي چې ټول کوچني او د هګۍ اچونې تر مودې رسېدلي چرګان یې استرلوپ، لوګهران او لهمن نسلونه ښیي. دغه چرګان چې دي 2 نسله دي چې یو یې لوګهران او بل لهمن نمبر 1. نو دوی چې دي عموما 9 فیصدۍ پورې دی هګۍ اچوي او دې کې چې دی لوګهران چې دی 4 میاشتې بلوغ ته رسېږي 4 میاشتې باندې دی هګۍ باندې پیل کوي. دی هم دا راز وایي که څه هم دا کار یې له لومړي سره په کمو امکاناتو پیل کړی او لا دومره پراخه شوی نه دی، خو هیله او هوډ لري چې د سانتیګراد په حساب د تودوخې درجې له لوړېدو سره به دغه روزګار ته پراختیا ورکوي.